او بخونکی خدای په نامه درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت عافیت جامې په تن ولرئ. درنو لیدونکو زه غواړم تاسو د قرآن عظیم الشان په باره کې یو څو کرښې ولولم. آیا تاسو پوهېږئ قرآن عظیم الشان د چا کتاب دی؟ هو الحمدلله موږ ټول پوهېږو قرآن کریم دی الله جل جلاله کتاب دی. دا کتاب د جبرائیل علیه السلام پر واسطه پر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم نازل شوی دی. الله جل جلاله قرآن کریم د انسانانو د لارښوونې لپاره رالېږلی دی. قرآن شریف 10 سپارې او 114 سورتونه لري. موږ پر قرآن کریم ایمان لرو. څوک چې د قرآن کریم په لارښوونو عمل وکړي د دنیا او آخرت به د ښې برخې خاوندان وي. الله تعالی دې موږ ته هم توفیق راکړي چې د قرآن عظیم الشان په لارښوونو عمل وکړو چې دنیا او آخرت کې به د ښې برخې خاوندان شو. درنو لیدونکو تر بلې خپرونې تاسې په لوی الله تعالی سپارم ښې چارې.